ځینې انسانان بیا په خپل اند دومره هوښیار وي چې دوی فکر کوي چې په نړۍ کې د ما نه هوښیار بل نشته. خو کړنو ته چې وګورې، کبر ته چې وګورې، هغه سلام ته چې وګورې، ناستې پاستې ته چې وګورې، په خپله ځان پورې خاندي. خدای په ځان نه پوهېږي. هغه خلک چې پوهېږي هغه په دې پوهېږي چې دی څومره سپک دی او دی څومره ناپوهه دی. په اصل کې د چا بې قدري کول، چا ته سپک کتل، څوک ځان نه لاندې شمیرل، ځان ډېر هوښیار شمیرل چې زه یم بس د ټولو نه هوښیار یم، او د هر چا هر فکر ته، هر آن ته، هر خبرې ته، هر کړنې ته د شک په سترګه کتل، د دې نه غټه ناپوهي بله نشته دی. که دا خوی نه درکې وي دا مه کوئ. موږ او تاسې انسانان یو، او که د نورو انسانانو قدر ونه کړو نو موږ به ډېر بې قدره خلک یو. راځئ چې یو بل وزغمو. که خپل قدر غواړو د نورو قدر وکړو، که مینه غواړو د نورو سره مینه وکړو، که غواړو چې څوک را باندې باور وکړه، په چا باور وکړو. هیڅوک د هیڅ چا نه کم نه دي. موږ او تاسې ټول انسانان یو او خدای پاک ته ټول یو رقم دي. البته هغه ورته نږدې دي چې څوک ډېر تقوا ولري، ډېر پرهیزګاره وي. یوازې دا نه چې ډېر عبادت کوي. ډېر خلک داسې دي چې عبادتونه ډېر کوي لیکن چاته د شک په سترګه ګوري. زه په خپله داسې خلک پیژنم چې ما ته ډېر نږدې دي، ما ته کافر وایي. که پیسې ورکوې ډېر ښه، او که نه یو ورځ در سره پیسې نه وي، زه خو هم انسان یم، بیا تا ته کافر یې. بیا د نورو نه خبرېږي چې وایي پلانکی کافر دی، او که بیا یو څه ور ولېږي بیا نو ښه مسلمان یې، بیا خپل وي. نو دا کارونه چې دي دا ډېر بد دي. دا په خپله موږ ته ډېر سخت تاوان رسوي، دلته هم او د مرګ نه وروسته هم. الله مو ښاد و آباد لره. دا عادتونه بد دي، بد عادتونه مه کوئ چې په دې باندې خلک بدن کېږي.